به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیننده های عزیز، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مؤمن و مسلمان است. به همین منظور امارت اسلامی افغانستان در تمام ادارات و وزارتخانه‌های امارت اسلامی ریاست‌هایی را به نام دعوت و ارشاد ایجاد کرده است که یکی از آنها ریاست دعوت و ارشاد وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد. این ریاست چی فعالیت‌هایی را انجام داده است و چی دستاوردهایی داشته است و چی مسئولیت‌ها و وظایف دارد، این و دیگر پرسش‌هایی است که محترم مولوی صاحب حاجی محمد طیب به این پرسش‌ها جواب‌های خواهند داشت. امیدوارم تا آخر با ما باشید. مولوی صاحب ډیره مننه چې وخت مو راکړی. الله مراوله تاسو ته ستاسو کارکوونکو لیدونکو او اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مولوی صاحب کې په پیل کې د دعوت او ارشاد ریاست د مهمو فعالیتونو او کړنو په اړه معلومات راکړئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا صدق الله العلي العظيم. محترمه، تاسو معلومه ده چې دعوت ارشاد یو دینی، تعلیمی، تربیتی او اصلاحي ریاست دی. د کوم وخت چې زموږ دغه ریاست دلته په وزارت کې تاسیس شوی او ایجاد شوی دی، الحمدلله د هغه وخت رئیس ته موږ ډېرې مثبتې، مهمې او مفیدې لاسته راوړنې لرو. یو د هغې د جملې څخه دا دی چې د وزارت په ودانۍ کې موږ مسجد جوړ کړی او فعاله سو. 5 وخت اذان کیږي، لمونځ په جمع سره ادا کیږي او په اونۍ کې 4 ځلې د مقتضا د حال مطابق موږ اته اصلاحي بیانونه کوو. او د دعوت ارشاد د لوی ریاست ته خوا څخه چې موږ ته کوم نصاب راکول سوی دی، هغه نصاب هر ورځ درسیږي. او بل دلته اتباع د سنتو مراعات سوی دی، د سنتو اتباع سوی دی، سنت مراعات سوی دی، او دا رقم حجاب مراعات سوی دی، او دا رقم موږ به ټولو مرکزي او ولایتي ریاستو ته متحد المال مکتوب صادر کړی دی د کابینې د مصوبې د 19 ګڼې پر اساس باندې، نو چې په ټولو ولایتي او مرکزي ریاستو کې یو کس په یو بست کې مقرر کړي چې د اصلي دندې ترڅنګ د دعوت او ارشاد کار وکړي. نو الحمدلله لاسته راوړنې مې ډېرې دي او دا زموږ لاسته راوړنې هم مفیدې او مثبتې دي او مهمې دي. مولوي صاحب، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دعوت او ارشاد ریاست کومه دندې او فعالیتونه مسؤلیتونه پر غاړه لري؟ د دعوت ارشاد ریاست 3 قسم دندې لري. یو قسم دندې تخصصي دي، یو مدیریتي دي، یو د همغږۍ دي. چونکې دندې خو ډېرې دي، خو یو څو به د مثال په ډول زه تاسو ته پیش کوم. اول د دعوت او ارشاد ریاست د کارکوونکو پر چارو باندې مدیریت د امر بالمعروف او نهي المنکر په چوکاټ کې په مؤثره توګه ترڅو د وزارت د ټولو کارکوونکو پر فکري اړخ باندې د الهي اوامرو مؤثر، ګټور او روښانه تمام شي. او دویم، د وزارت و ټولو کارکوونکو ته د اسلامي ارزښتونو په اړه د سیمینارونو، کانفرنسونو، تعلیمي پروګرامونو رامنځته کول، مدیریت کول، هغوی ته د دعوت تشویق رابلل، د دین وساتین ته د مسؤلیت منل او د ایمانی، وجداني او اجتماعي حقوق منل. او دا رقم دریم، د اسلامي اخلاق، فرهنګ او اسلامي اساساتو ترویج او نظارت پلټنه کول، د اسلامي او افغاني هویت ترویج د وزارت په ټولو کارکوونکو ته. او دا رنګه د دعوت ارشاد ریاست د کارکوونکو پر چار باندې مدیریت یو ځای کول او پلټنه کول د اسلامي شریعت احکام په رڼا کې. 5م، د مسجد و امام ته د اسلامي شریعت او تعین شوي نصاب په رڼا کې د ارشادي موضوعاتو تعینول او نور داسې ډېرې دندې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو لپاره نو تر اوسه پورې کوم پروګرامونه ترسره کړي دي؟ که د سموي پروګرامونه راته ووایاست. پروګرامونه خدای دې چې موږ کوم هغه تعلیمي پروګرام کومې هر ورځ ما درته وویل چې هر ورځ روان دي او کانفرنسونه مې جوړ کړي دي. په دې کې د هر درس په پیل او د درس په پای کې موږ پروګرام جوړوو، بعضی مستند او بعضی غیر مستند تاسو معلوم دي. نو الحمدلله پروګرامونه او کانفرنسونه مې ډیر جوړ کړي دي.
او پر راتلونکي پروګرامونه څه دي؟ په راتلونکي کې مې پروګرامونه او پلانونه دا دي چې موږ په ټولو مرکزي او ولایتي ریاستو کې مساجد جوړ کړو او دغه دپاره جید علما مقرر کړو، د مساجدو مربوط شیان ورپوره کړو او دغه رنګ په غذا کې په منظم ډول باندې د دعوت ارشاد سلسله شروع کړو، سیمینارونه جوړ کړو، کنفرانسونه جوړ کړو، تعلیمي پروګرامونه رامنځته کړو. او مولوي صاحب د ښځینه کارکوونکو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ، څه برنامه لرئ چې مثلا هغوی ته د دعوت او ارشاد لارې وښیي یا هغوی دعوت کوي؟ د اوس دپاره خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ښځینه کارکوونکي در امرستاني پورې معطله دي. په اونۍ کې یو ځل راځي، په هفته کې یوه ورځ راځي، فقط حاضري امضا کوي بیا بیرته ځي. که چیرې د دې ښځینه کارکوونکي وای دا زموږ مکلفیت و، زموږ مسؤلیت و چې موږ به دې ته د دیني زده کړو زمینه برابره کړې وای. او چونکې ستنه نو په دې کې موږ د اسلامي امارت د مشرتابه د مقام و هدایت ګورو. او که په پای کې مولوي صاحب هیوادوالو په ځانګړې توګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت او دغه راز مسؤلین ته پیغام څه دی؟ ولس ته زموږ دا پیغام دی چې الله رب العزت پر افغانانو باندې یو ستر انعام او احسان وکړي. هغه دا و چې د کفر اشغال پای ته ورسېدی، اشغال خاتمه مابینځته راغله او دغه رنګه سیاسي او د نظامی اشغال از افغانستان خلاص و. نو الله رب العزت په ملک کې سرتاسري امنیت تامین شو. نو د افغانانو دپاره دا پکار دی چې اول د الله حمد ووایي او د الله شکر ادا کړي، او دویم د اسلامي امارت د مشرانو او کشرانو شکریه ادا کړي. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او الله تعالی فرمایي که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کړئ زه نور نعمتونه در کوم، که کفران او نشکري زما د نعمتو وکړه دا درکول شوی نعمت هم درڅخه اخلم، سخت عذاب هم در کوم. او حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چا چې د خلق شکر نه کوي هغه د الله شکر نشي ادا کولی. نو باید ولس هیوادوال د اسلامي امارت شکریه ادا کړي او د اسلامي امارت حمایت وکړي او ملاتړ وکړي، لاسنیوی وکړي او اتحاد په اتفاق کې برخه ورسره واخلي. نو د هیوادوالو سمې دا غوښتنه ده. او د اطلاعات فرهنګ د وزارت چې کوم کارکوونکي دي د هر موینت دي، که د فرهنګ دي، که د ځوانان چار موینت دي، که د نشراتي دي، که د مالی او اداري موینت دي، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې د خپل دین پیروي وکړي، د خپل مذهب تقلید وکړي او دا رقم خپل سیرت او صورت په نبوي طریقه برابر کړي. او بالخصوص د ژورنالیستانو سمې لیکوالانو سمې دا غوښتنه ده چې د خپل حکومت د خپل نظام هغه لاسته راوړنې مفیدې او مثبتې لاسته راوړنې ملت ته، ولس ته او نړۍ ته په ښه شان تعریف کړي او تعبیر یې کړي. دا مې د اطلاعات فرهنګ د وزارت د ټولو کارکوونکو سره یو خواهش او غوښتنه ده. او له مسؤلینو سره کومه غوښتنه لرئ یا نه لرئ سره؟ د مسؤلینو سره خو فلحال هم دا کوو چې زموږ سره په دې برخه کې باید دوی ودرېږي، زموږ حمایت وکړي او زموږ ملاتړ وکړي. بالخصوص زموږ چې کوم وزیر صاحب سره نیولې تر معینانو پورې او د رئیسانو پورې، ځکه دا یو داسې ریاست نه دی چې د دې کار محدود در ریاست د ودانۍ پورې در مقامه پورې دی. دا د دې فعالیت دا معلق دی در مرکز در ودانۍ مرکزی ریاستو ټول ولایتي ریاستو پورې دا معلق دی او محدود دی. باید ټول په دې کې موږ سره برخه واخلي او همکاري راسره وکړي. دا مې د مسؤلینو څخه غوښتنه ده. ژوندي اوسئ. مننه. ژوندي اوسئ. الله مو په عمر کې برکت واچوي. الله مو خوشحاله کړي.